السلام علیکم ملګرو، ستړي مسئ، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ملګرو، واتساپ نوی اپډیټ راغلی دی چې د چیټ لاک په نامه دی. نو موږ څنګه کولی شو چې یو شخصي چیټ ته لاک ورولګوو. نو اول به تاسو داسې وکړئ، پلی سټور اپلیکیشن به خلاص کړئ، په سرچ کې به واتساپ سرچ کړئ. واتساپ چې مو څنګه سرچ کړئ، ما اپډیټ کړی دی، د اول نه تاسو بیا اپډیټ کړئ، په داسې به اپډیټ آپشن تاسو درکوي. نو واتساپ چې اپډیټ کړئ بیا به داسې وکړئ، واتساپ را خلاص کړئ. واتساپ چې مو را خلاص کړئ، نو تاسو به چې په کوم چیټ ته لاک ورلګوئ په هغه چیټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به د ده په هغه چیټ په پروفایل باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې راسئ، دا د چیټ لاک آپشن تاسو ته درکوي، بیا به په دې کلیک وکړئ، بیا به دا آن کړئ. که چیرې د بغیر فنګر پرنټ والا موبایل نو بیا تاسو ته فنګر نه درکوي، لاک درکوي. که فنګر پرنټ والا موبایل تاسو دلته خپل فنګر ورکوئ. فنګر چې مو ورکوئ، دا لاک دیس چیټ ویت فنګر پرنټ، دا فنګر پرنټ اوس لاک شو. اوس دا ستاسو د دې څه دا ووتی، دا به تاسو چیرې پیدا کوئ، خالي به واتساپ سکرول کوئ، دا لاک چیټ باندې به کلیک کوئ، بیا به خپل پیټرن ورکوئ، پاسورډ به ورکوئ، یا به خپل دا پیټرن ورکوئ. دا ستاسو چیټ اوس خلاص شو. نو ملګرو، ویډیو لایک کړئ، چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ، او ویډیو له ملګرو سره خامخا شیر کړئ.